د پامیر ټي وي درنو ملګرو پیلن اوس هم په کم کې یم تاسې د ځینې افغان مهاجرینو وروڼو چې تازه راغلي د هغوی حال تاسې ولید د هغوی جزئیات مو تاسو سره شریک کړه. اوس هم دلته چې زه ناست یم تر څنګ مې دغه کم کاکاګان چې دي دا ټول مهاجرین وروڼه دي تازه له پاکستان څخه راغلي افغانستان خپل هیواد ته. ستړی مه شي کاکا جانه. جوړ اوسې سلامت. ډېره مننه کاکا جانه. نو څه وخت راغلی او هلته پاکستان کې چېرته اوسېدې؟ پاکستان فیصل آباد کې اوسېدلو. د 3 ورځو وخت یې راکړی و. 29 تاریخ دې خواته راوښتی. په 29 هلته د 3 ورځو وخت درکړی؟ هلته د 3 ورځو وخت راکړی چې په 3 ورځو کې باید تاسې وځئ. باید تاسو ووځئ. هلته څنګه کاروبارونه هر څه به نه پاتې؟ کاروبارونو صحیح وو خو کاروبارونو په کیسه کې نه سو موږ چې دا نه بله بې عزتي مې عزتي سړي ته واړوي. نو بالکل دا د خوشحالۍ خبره ده چې خپل وطن ته راغلی. بالکل خوشحاله یو. خپل وطن ته په راتګ خوشحاله یې؟ بالکل خوشحاله یو انشاءالله. نو دلته وضعیت نسبتا ډېر ښه دی، نو د پخوا په څېر اوس نه دی؟ نه. نو ورور جانه ته ستړی مه شې. جوړ اوسې په خیر اوسې. نو څه ورور جانه ته خو لومړی دا راته وویې چې دا سر دې پټی کړی دا ورور جان دغه راغله پلوس د شپې کور باندې. نو یو کس راڅخه وباسې د 3 کور په یو کلا کې کرایه باندې پراته وو. یوه کوټه وه په 12,000 کرایه مو ورکول. نو دلته ورور جان راپسې چې راغله ورور جان ول ووځئ موږ ویل چې خیر دی موږ به ووځو. د شپې ده راغله؟ د شپې راغله. نو دلته ورور جان موږ چې څو دغه کوله هغه زه 2-3 راغله په سر باندې کنداغ باندې ووالم سر را مات کړئ. هغه 2 وتښتېد هغه یې ونیول ورور جان بوتله. نو ما چالاکي وکړه چې ورور جان سر باندې دسمال ولګوئ چې هله موټر راوغواړئ. په 1,50,000 روپۍ خالي ما ګاډی ونیوی د هغې ځای نه تر دې تورخمه پورې. نو دلته چې راغلم ورور جانه خلکو راته وویل چې ولې دا سر دی ما په ما یو دی زبردستي وکړه زه به زور کالي را باندې ټکور کړه. نو عزت باندې دا ښځه راوباسله چې اوس مالګر ته نه چې دا شی هم زود کې او په دغه باندې ماشومان هم دغه ته هم ووالې او سر یې درته مات کړو. نور هلته کوم سامان چې هغه هم پاتې همغسې هغه یو رشکه ولاړه وه چې یو موټرسایکل و. دا همسایګان راته راغله چې هلکه دا څنګه کوې مال چې څه ځایز یې رایه کوي. موټرسایکل نه اخیستو په 10,000 په 12,000 یې ورکوي. رشکه ورور په 15,000 نه اخیست په 8,000 یې ورکړه. نیم په نیمه ورور جانه. خو خیر مجبور هم نه کېدله سر د خلاص و. نو ما ویل چې زه خیره پکار دی یو ځای خو به ونیسي. نو ورسې زه خو غورځولی هم نه شم. نو بسم الله نه که ګاډۍ نه راویسته که په 1,00,000 راکړی په 1,80,000 نه راویستله خپل د عزت دپاره ماشومان ورور جانه بلند دغه کورونه ور واچول راسم شوم چې راغلم اوس شکر دی خوشحاله یم په خپل په ملک کې ورور جانه زړه مې خلاص شو. دلته د کوم ځای افغانستان کې؟ کندوز کې یم. نو بالکل خپل وطن ته راغلی آزاد وطن ته. د زړه نه وایي چې خدای کس وختي راغلی وای نه چې دا ورور د ټکولو دغه ما وکتل په ځان باندې. شاته خو به درپسې د مهاجر غږ نه خو به خلاص یې اوس انشاءالله. و شکر دی خلاص یم خو ډېر نه شاته څوک لرم نه بالا ورځم. نو دلته ور د خیر زه دلته راغلم یو کس شاته پاته یو راغی دغه اوس راغلی دی. و نو یو کس پاته دی. نو شکر دی هغه به هم رپورټ کې رابشي بالا به زه خپل وطن دغه ته کندوز ته ځو بېغمه به خپل ژوند شروع کړو. اوس هم 2-3 ورځې د خیر سره وخت راکړي ما ته طالبان ورځ زه خپله پر لارې ځم زه په خوشحاله یم. نو دوی دې انشاءالله در خپل کوره رسوي؟ و بالکل نه رسوي. دوی دلته موټرې راغلي دي د وزارت لخوا نه او تاسې رسا چې د افغانستان په هر ګوټ کې ستا کور دوی دې رسوي؟ زه خو د کندوز د نواباد یم او زه خو د خیر سره چې کلم به د نواباد ګاډی دې راکړي د خیر ډایرکټ زم خپل کور ته دغه تالته خیمه خو به هم راکوي که نه راکوي بیا به یو پرده به وکړم انشاءالله. نه انشاءالله هر څه شته هر څه شته. دا پولیسو دغه چې زه ووینم ما ورسه بس نور یې موږ ته هغه وطن نه ګټي غر کې وبشي کې الا بالانسان دلته راورسوی نور نه من دروستن نه بالا لرو دلته عمر کې وسه کې دلته وپاسو کنه کې زه به د خیر سره څنګه کوي. نو دغه یو هلک ته ګورو د خیر 2-3 ورځې کې هغه هم رارسي زه به پر لارې د خیر سره سړي هغه یې بیولي وو هغه چې نه دی راغلی ستاسې کوم کس هغه هلته چېرته دی اوس را روان دی که نه؟ هغه اوس په رپورټ کې دی دغه کې تاڼې کې دی بندي دی و بندي دی. نو موږ زنګ ورته ووایو یو بل کس و هغه وویل چې د خیر سره د 2 ورځې کې ګاډی پوره کې رپورټ کوي تاسې انتظار کوئ. سره له دې چې وباسي د هغې تر څنګ وال ټکول او بندیخانې دا هم پکې دا پکې شته 4 ورځې 5 ورځې ما د کور ماشومان د راک نسته ورځ نه زه پټ دلته پټ څه هلته پټ څه هلته پټ څه ورځ په دغه کې دغه وخت درکړي داسې ځای کې ومه چې موږکان چې دنیا شی پکې و زه به هلته زه پټ دروازه راپسې کول په به وه
پولیسو د وجه بیرېدلم و دا خو ما خپل په دغه ولیدل چې ورځنه نه کېدل د دې خوا نه نو شکر وباسه چې اوس داسې وطن ته راغلی چې اړتیا نه لرئ چې اوس پټ شي ښه آزاد ګرځه آزاد قدمونه اخله او ښه په جګ سر باندې کابل ستاسو د خاپوړو ځای او په جګ سر پکې ژوند کوئ بېشکه نر وارې ورځ خپل وطن یې څه کوم ورځنه بېغمه ګیرم زړه نه پسې کې خلاص دی هلته خو دلته پټ څه هلته پټ څه هلته پټ څه قسم درته خورم چې ډوډۍ مې په څه زړه ولاکه خوړلې یو نیمه ډوډۍ یو ګوله بس مې دغه خوړله چې خدای اوس به راسي اوس به راسي اوس به راسي دغه به حساب و نو زه نه سامانو درک لرم نه د شي درک لرم چې پاتې دي که څنګه دي بس تعلقان کوم پاکستان د کورو والا و خیر دی ویسي دغه راته واچولي د نور د خیره موږ راغلي ډېره زیاته مننه ډېره مننه نو زه اوس شکر په دې حال پکار دی چې اوس د عزت خاورې ته راخوتي وي او ستاسې عزت مال سر هر څه به انشاءالله خوندي ډېره زیاته مننه کاکا جانه نو له تاسې ډېره مننه انشاءالله له دې وروسته ستاسې ښې ورځې را روان دي انشاءالله که خدای کول ډېره مننه د پامیر ټي وي درنو لیدونکو دغه زموږ د مهاجر ورونو وضعیت دی چې ګاونډي هېواد ورسره کړی دی هلته او اوس دلته راغلي ښه خوشحاله دي او اوس انشاءالله چې دوی به د دې ځای نه رخصتېږي او ځي به خپلو کورونو ته کوم د دوی چې کومه ساحې وي هلته هم دوی ته انتظامات نیول شوي دي او انشاءالله چې دوی به ښه په عزت او ښه په نرمښت سره دوی سره چلن کېږي تر اخره پورې پورا وشول څلوېښت کاله یرغلونه دي بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کل درنو ملګرو دلته د کمپ په یوه برخه کې یم دلته دغه ترڅنګ مې نوی راغلی افغان ورور ولاړ دی دوی نو اوس د دې ځای نه نور رخصتېږي او خپلې درګاه پورې به ځي حکومت ورته دغه موټر په واک کې ورکړی دی خدای دې وکړي که دوی د افغانستان هرې څنډې ته ځي خو دغه موټر به دوی رسوي نو ستړی مه شئ ورور جانه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ او ستاسو ټولو ملګرو دوستانو ته زړه د کومې سلام وایم بعد له سلامه موږ سره ډېره زیاته مرسته او ډېره زیاته منډه ترړه ستاسو پورې او دغه امارات اسلامي ملګرو دوستانو ټولو والا او تر اوسه مې وایي دغه ګاډی چې موږ ته راکړې دی په شپږ کسه فامیل موږ ته راکړه هر یو فامیل خپل ځای ته رسوي که د چا کوم ځای معلوم وي هغه ځای ته رسوي خدای دې وکړي د افغانستان په هغه وروستي کونج خدای دې وکړي چې هغه تر روس باندې راپورې خو موږ ته هغه ځای رسوي دوی هم رسوي یو څو ورځې سخته به تاسې راسه تېروئ او انشاءالله چې بیا به مشکل ونه ګورئ زه په دې باندې باوري یم موږ چې کوم دا تصمیم د حکومت ولیدو د ولس ولیدو انشاءالله هره برخه کې تاسو ته پوره خدمات موږ ته راضي یو بېشکه موږ ته راضي ولا د ولس او حکومت خو خوشحاله وي دلته یاره بلکل موږ ته هیڅ یو ښکاري دا مور ده او پلار دی او موږ اولادونه یو موږ ته ډېره مینه راکړې موږ واړه د غېږې بچي دي موږ دومره مینه نه ده ورکړې لکه دوی چې موږ ته راکړې د خپلې خولې ډوډۍ موږ ته راکړې هر مجاهد هر وګړي هر ملګري هر دوست موږ ته ډېر راضي بس دا د خوشحالۍ خبره ده ډېره زیاته مننه نو عوام هم د تاسو سره دي حکومت هم د تاسو سره دی انشاءالله مشکلات به په ګډه حلوو په یو اتفاق سره الحمدلله بلکل امید لرو ډېره مننه ډېره مننه افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نو جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان بیا هم ستړي مه شئ درنو ملګرو نو دلته د افغان کډوالو په کم کې یو ترڅنګ مې د وطن ولس او خاورې خادم تاسې به ټول پیژنئ د نوم یادولو اړتیا بیا نه جاوید ابراهیمي صاحب راسره ولاړ دی موږ یې ګورو په ویډیو کې هم ګورو اوس مو دلته مو کته ډېر لالهانده دی د خپلو دغه افغان کډوالو ورونو سره چې تازه راغلي دي هره برخه کې دی ورته ولاړ وي لکه د دوی د مزدور غوندې ابراهیمي صاحب اول خو ستړی مه شي مزدور خو څه کوي خدمتګار خدای مو خوشحاله تاسو ستړي مه شئ څنګه ژوند څنګه تېرېږي شکر دی ابراهیمي صاحب ډېره مننه په لیدو دې خوشحاله شوم او څومره وخت کېږي چې دلته راغلی او دلته د کم کې د افغانو راتلونکو ورونو ته دلته خدمات وړاندې کوي زه هغه اوله ورځ نه خو دومه ورځ راغلي وو بیا به الحمدلله موږ ته د خوراکي موادو برابر خوراکي مواد به هم دوی ته برابرول او تر اوسه پورې همدغلته شته یو نو د دې موږ هېوادوال دي په ټولو هېوادوالو باندې مو غږ دی چې راځئ په دغه سخته ورځو کې د هېوادوالو سره ودرېږئ دا سخته ورځې به خدای تېرې کړي انشاءالله او خو ډېر انسانان زه ګورم که هغه په هره برخه کې دي که هغه د یوټیوب ملګري دي که د تلویزیونونو ملګري دي که هر څوک دي د وطن هر څوک چې دی راغلی خپله غم شریکي کړې ده تاسو ته هم خدای اجر درکړي ګوره په دې وطن کې د مشکلات راځي مهاجرین به هم راشي زلزلې هم راغلي وي نور شیان هم راغلي وي خو زه دې شي ته ډېر خوشحاله شوم چې شکر په دې دنیا کې ډېر پاک نفس انسانان شته دي چې د یو بل په درد باندې درد دا ډېره مهمه ډېره مننه ابراهیمي صاحب نو دغه هر څه چې دغه بشري بحران کنټرول زما په فکر یوازې په اتفاق وشو
که زمونږ ترمنځ اتفاق نه وي ستاسو غوندې ځوانان زمونږ په منځ کې نه وي او حکومت د دوی سره لاس په لاس نه وي ودرېدلی نو فکر نه کوم چې دومره غټ بحران دی جالبه دا ده چې داسې کنټرول شول چې چا یې فکر هم نه و کړی بیخي لکه هېڅ څه چې نه شي ور خراب شول دی داسې فکر کړی و چې دلته به بوج راشي فشار به راشي داسې ونه شوه دلته الحمدلله افغانانو بعضې مشکلات ښه دي چې کله کله په سړي باندې راشي تر څو پورې دغه اتفاق او اتحاد راشي دا شپه په اسلام آباد کې هم تېرېدله د پېښور کې هم تېرېده په دې کمپ کې هم تېرېږي او په هغلته لرې په کابل یا پکتیا یا هر ځای کې چې دوی اوسېږي هلته به هم تېره شي خو دلته افغانانو وښودله چې د دوی وینه شریکه ده دوی دا وښودله چې دلته پښتون تاجک هزاره بیخي یو شانته دي فرق پکې نشته ده د هر قوم نه خلک راځي او د دوی په خدمت کې دي ورسره په خیمو کې شپه تېروي اوبه ډوډۍ هر څه چې دوی په وس پوره وي ورسره وړي ډېره مننه نو ما ځینې کډوال وکتل چې دوی دلته داسې خبرې کوي چې ما ته هلته په ټول عمر کې دومره مینده نه ده راکړل شوې لکه دلته چې په یوه ورځ کې راکړل شوه نو هغه هم د دغسې خادمانو برکت دی چې دلته په ورین تندي دوی سره روغبړ کوي دوی ته هغه ټول خدمات وړاندې کوي ژوندی اوسې ابراهیمي صاحب ډېره مننه خدای دې لا توفیق درکړي ډېره مننه راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی